بسم الله الرحمن الرحیم. د مایکروسافت اکسل پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. راځو اکسل پروګرام را خلاصو. اکسل پروګرام کې موږ تاسې تقریبا په 15 مینو باندې کار کړی. دا هم ټوله خلاصه کړې وه، په یاد هم دي؟ ښه، نن ورځ راځو په پیج لیاوټ مینو باندې کار کوو. پیج لیاوټ مینو سیده دا له نامه څخه معلومیږي د صفحې تنظیمات یا سټرینګ برابرول. په دې کې اول دیمز په نامه باندې پارت لرو، یعنی دا ټول د رنګو د فونټ د دې مربوط کیږي. اوس که چیرې دلته موږ تاسې یو لیکنه لیکلي او یو څو شپه هم راکړمه، دلته اضافه کوم، شفت ته راځو، په سیل شفت کمانډ باندې کلیک کوو او یو یا دوه شپه داسې انتخابوو، دلته یې رسموو. صحیح ده. بیا دا رنګونه هم ورته چینجوم، ورته بدلوم یې چې یو له بل سره فرق ولري. اوس راځو په پیج لیاوټ مینو کې تیمز په نامه باندې یو کمانډ لرو. د دې وظیفه دا ده چې په صفحه کې کومه لیکنه لیکل شوي یا شپونه اضافه شوي، په یو ځل باندې دغه لیکنې فونټ بدلوي او د دې شپونو رنګونه راته بدلوي، چینجوي. یعنی په دیمز کې کلر هم کارولی شو او فونټ هم کارولی شو. کاري کو که چیرې دې غوښتل چې یوازې کلر استفاده کړي، د شپونو رنګونه تغیر کړي او د لیکنې فونټ تغیر نه شي، شکل یې تغیر نه شي، هغه بیا یوازې له کلر څخه استفاده کوو. او که غواړې چې یوازې د لیکنې شکل یا ډول دې تغیر شي، فونټ یې تغیر شي، د شپونو شکلونه دې تغیر نه شي، رنګونه دې تغیر نه شي، هغه نو بیا له فونټ څخه استفاده کوو. ټیکسټ هم یو قسم نمونې دي نه، د دې شپونو لپاره کارېږي. که چیرې اوس ګوره دغه شپونو کې موږ تاسې څه ناڅه ایډیټ کړی، تغیر هم ترې راوستلی، یا ته ګوره په یو شپ باندې د دغه اپلای کېږي، یا مثال دا تغیرات اپلای کېږي، معلومیږي، او ځینو بیا نه معلومیږي. خو که چیرې دا شپ هم تغیر کړی، مثال فیل کړی مې له یو رنګ څخه، له یو عکس څخه، یا دغسې نور تغیرات هم کې اضافه کړي، بیا دا افیکټ کمانډ شور باندې اپلای کېږي او شور باندې معلومیږي. بل راځو پیج سټپ پارت ته. په پیج سټپ پارت کې اول کمانډ مارجن ده. د صفحې مارجن خو درته معلومیږي انشاءالله. په ویو مینو کې که چیرې په اکسل پروګرام کې ناغل ویو انتخاب وي، دا ویو کې بیا درې شیان موږ تاسې نشئ کولی چې وګورو یا ووینو. یو د صفحې اندازه نه راته معلومیږي، بل د صفحې هیډر فوټر نه راته معلومیږي، او بل د صفحې مارجن نه راته معلومیږي. مثال د دې صفحې مارجن څونه اضافه شوی دی او څونه کم شوی. خو دا په هیډر فوټر کې ما درته ویلي وو، کوم وخت چې دلته پیج لیاوټ ویو انتخاب کړو، په دې ویو کې بیا کولی شئ د صفحې مارجن هم وګورئ، د صفحې لپاره هیډر فوټر هم اضافه کړي، او هره صفحه جلا جلا، یعنې صفحې په برخو درته ویشي، لکه په ورډ پروګرام کې چې موږ تاسې صفحې درلودې. اوس مثال دلته راځم، هیډر فوټر ورته اضافه کوم او د صفحې مارجن کې تغیر راولم. صفحې مارجن اوس مثال دلته نارمل انتخاب ده، دا عادي مارجن ده چې عموما ور له وره چې موږ تاسې د مارجن را خلاصوو، د صفحه را خلاصوو، هغه په دې مارجن باندې انتخاب یې ورته. اوس که چیرې غواړې ورته انتخاب کړو، د دې صفحې مارجن پراخېږي، او که غواړې نیرو ورته انتخاب کړې، دا د دې صفحې مارجن بیا کمیږي. صحیح ده. مقصد دا چې د صفحې مارجن کمیږي، طبعا له بلې صفحې څخه معلومات راکړو، په دې یوه صفحه کې کېږي. اوس ګوره دلته دې صفحې څخه دا یو کالم اضافه شوی ده. که چیرې زه دلته نارمل مارجن ورته انتخاب کړم، یعنې ګوره دلته د صفحې مارجن ما پراخ کړئ، غټ مې کړئ، لیکنه خو نو خامخا په دې صفحه کې کمیږي، هغه بیا بلې صفحې ته انتقالېږي. بل اورینټیشن کې دوه کمانډ لرو، یو د پورټریټ په نامه، بل د لینډسکیپ په نامه باندې. اوس ګوره دلته پورټریټ ورته انتخاب دی. دا صفحې په اوږدوالي باندې په کوم چیرې پرنټولې پرنټېږي، یعنی معلومات په صفحه کې په اوږدوالي پرنټېږي. او که غواړې چې دا معلومات په صفحه کې په لینډسکیپ شکل پرنټ شي یا په ساره شکل دې پرنټ شي، بیا شی ورته انتخابوو، لینډسکیپ ورته انتخابوو، یعنی پورټریټ او لینډسکیپ. سایز د صفحې لپاره مختلف قسمه سایزونه کولی شو دلته ورته انتخاب کړو. په عموما زیات ښکارېږي، موږ تاسې ورسره بلدتیا لرو، هغه کم سایز ده؟ A4 سایز ده. A4 سایز ورقه هغه عادي ورقه ده چې په هر دفتر کې، په هر مطبعه کې، په هر ځای کې د چپټرانو، کتابونو شان چې ورباندې پرنټوو، دې ته A4 سایز ورقه ویل کېږي. او دغسې نو په ورقو کې مختلف قسمه ورقې شته، په سایز او په دغه کې اندازه کې ډېر فرق ده، چې هغه A3 سایز ورقې راځي، A5 سایز ورقې راځي، تر هغه کمې غټې راځي. صحیح ده. هغه نو بیا کوم چیرې کار کړي نه وي، دغسې نو سر نه ورسره خلاصېږي. مقصد مطبعې والا او همدارنګه عکسخانې والا بیا له دې صفحو سره ډېر ښه بلدتیا لري، ځکه چې هغه یې کاري سرکار وي ورسره. بل پرنټ ته راځو، پرنټ ایریا ته. که غواړې چې
یوه مشخصه ساحه پرنټ ستا انتخاب کړي سلیکټ شوې ساحه پرنټ کړي بیا له پرنټ ایریا څخه استفاده کوو. اوس ګوره که چیرې زه په کنټرول پی ته راسم په کنټرول پی باندې کلیک وکړم دلته موږ تاسې 2 صفحې معلومات لرو په 2 صفحو کې پرنټېږي یعنې د دې صفحې معلومات هم راته پرنټېږي او په دې بله صفحه کې څه معلومات هغه هم پرنټېږي په جلا جلا صفحو کې پرنټېږي. نه زه غواړم چې یوازې د دې صفحې معلومات پرنټ دا انتخابوو. له هغه نه وروسته په ډیش باندې کلیک کوو سیټ پرنټ ایریا باندې کلیک کوو. په دې چې مو کلیک وکړو نو هغه ساحه کښې سو مشخصه سوه د پرنټ لپاره نور اضافه معلومات بیا نه راسره پرنټوي. یوازې هغه ساحه چې موږ تاسې سلیکټ کړي انتخاب کړي مې هغه پرنټېږي نور معلومات نه پرنټېږي. که غواړئ چې دا بېرته کلیر کړي دا پرنټ ایریا چې تا سیټ کړي یا مثال مشخصه کړي دي که غواړئ چې هغه ساحه بېرته له سلیکټ څخه وباسئ کلیر پرنټ ایریا باندې کلیک کوو بېرته که خو په پاکه شان باندې ټولې صفحې په عادي شکل کولی شو پرنټ کړي. بل کمانډ د بریک دا بیا صفحې په برخو راته ویشي یعنې که چیرې معلومات لیکلي وي دلته که غواړئ چې هغه معلومات په مختلفو صفحو کې پرنټ کړي که سم په یوه صفحه کې معلومات اضافه کړي. اوس مثال دا یوه صفحه معلومات لرو تر دې ځایه پورې معلومات اضافه کړي دي صحیح ده دا شیفټونه به ایستو. ګوره په پرنټ پروي کې چې اوس وګورو یعنې دا معلومات په 4 صفحو کې راسره چې څونه ډېر مې اضافه کړي سر نه خلاصوي یار دا به داسې انتخاب کړو زه راځم تر دې صفحې پورې دا معلومات ټول کلیروم ایسته کول. نو اوس ګوره څو صفحې معلومات لرو یوه صفحه معلومات لرو. داسې پرنټ ته راسو په پرنټ کې وګورو دا یوه صفحه معلومات لرو هغه معلومات په هغه صفحه کې راته پرنټېږي. که چیرې غواړئ چې د دې صفحې معلومات تقسیم کړي په برخو یې وویشي یعنې په نورو صفحو کې پرنټ کړي. اوس مثال زه غواړم چې دا معلومات دلته په دې ځای باندې کاټ کړم نیم په یوه صفحه کې پرنټ شي نیم بیا په بله صفحه کې پرنټ کړي. هر ځای چې د کلیک وکړئ مثال له 28 مې څخه وروسته نور معلومات بیا په بله صفحه کې پرنټ کوو. راځو دلته پر بریک باندې کلیک کوو انزرټ پیج بریک په دې کمانډ چې مې کلیک وکړئ نو اوس ګوره په پرنټ پریویو کې وګوره دا صفحې معلومات تاته په 100 صفحو کې پرنټېږي په 2 صفحو کې پرنټېږي درته سر خلاصو یعنې هر ځای چې یو بریک ورته کلیک کړئ په هغه ځای کې هغه صفحه قطع کېږي نیم معلومات په یوه صفحه کې پرنټېږي نیم بیا په بله صفحه کې پرنټېږي. دا خو ګوره په عمودي شکل باندې دا معلومات په برخو وویشل. که غواړئ دا معلومات په افقي شکل هم تقسیم کړئ مثال دلته کلیک کوو دا سیم باید تقسیم شي مثال هغه معلومات چې په دې صفحه کې مې اضافه کړي دي بیا په څو برخو راته ویشي په 4 مساوي برخو یې راته ویشي. مقصد دا زموږ تاسو تر کلیک پورې اړه لري. راځو دلته کلیک کوو غواړم چې دا په عمودي شکل باندې هم دا معلومات په برخو باندې تقسیم کړم بیا پر انزرټ پیج بریک باندې کلیک کوو نو ګوره دا معلومات هر ځای چې کلیک کړي هغه څخه وروسته دا معلومات بریک کېږي نور معلومات بلې صفحې ته انتقالوي. اوس که چیرې په پرنټ پریویو کې وګورو یعنې دا معلومات موږ تاسې په 4 صفحو کې پرنټوو هغه د یوې صفحې معلومات هم په 4 صفحو تقسیم کړو په 6 صفحو یې هم تقسیمولی شي په 7 صفحو یې هم تقسیمولی شي. مقصد دا ستا تر بریکه پورې اړه لري. هر ځای چې د کلیک وکړئ بریک کمانډ یې ورته کلیک کړئ هلته دا معلومات شی کېږي بریک کېږي له هغې صفحې څخه معلومات اوړي بلې صفحې ته انتقالېږي. بل ریموو پیج بریک هر ځای چې دې هغه بریک اضافه کړی که چیرې غواړئ چې یوازې هماغه بریک ایسته کړي پر ریموو پیج بریک باندې کلیک کوو هغه ایسته کېږي ختمیږي او نور بیا نه ایسته کېږي. بل ځای که دې چیرې نور بریکونه اضافه کړي او معلومات یا صفحې په مختلفو برخو تقسیم کړي ریسټ آل پیج بریک په دې معنی په دې شکل کې چې هر ځای تا یو بریک کلیک کړی هغه ټول بیرته چیک کول له سره کول یعنې بریک کمانډ بیرته ختمول. اوس ګوره په پرنټ پریویو کې وګوره بیرته هغه یوه صفحه معلومات لرو هغه ټول په یوه صفحه کې راته پرنټېږي. خو دا بریک کمانډ چې ده دا که چیرې ویو ته راسو په ویو کې موږ تاسې نارمل ویو ورته انتخاب کړو. نارمل ویو کې بیا دلته ګوره یو باډر راته ښیي. اوس مثال زه غواړم چې دا معلومات په 2 برخو تقسیم کړم. راځو دلته پیج لیوټ مینو ته راځو په پیج لیوټ مینو کې بیا پر انزرټ پیج بریک کمانډ کلیک کوو دلته چې مې کلیک وکړئ ګوره دلته یو باډر اضافه کېږي. دا باډر موږ تاسې ته راته ښیي چې مثال دا معلومات دا پورته معلومات په یوه صفحه کې پرنټېږي او د کښته معلومات بیا په بله صفحه کې پرنټېږي. مقصد دا د بریک د کمانډ د اضافه کولو یو نښه ده یو نمونه ده دا باډر. که چیرې نارمل ویو انتخاب یا که چیرې نارمل ویو نه یې هغه پیج لیوټ ویو یې هلته خو نو بیا صفحه ټوله مکمله راته ښیي. که غواړئ چې دا بریک بیرته ایسته کړئ بیا پر ریموو پیج بریک باندې کلیک کوو هغه معلومات بیرته کولی شي په یوه صفحه کې پرنټ.
بیک ګراوند که غواړئ چې د دې شیټ لپاره یو بیک ګراوند انتخاب کړئ. اوس مثال لکه په ورډ پروګرام کې چې هغه یو پیج کلر کمانډ درلودی، په یاد هم ده د صفحې لپاره د صفحې د رنګ تغیرولو لپاره کمانډ کارېدی. که څه هم په پرنټ کې هغه رنګ نه ورسره پرنټېده، یوازې پر سکرین باندې موږ تاسې کولی شو هغه کار کړو. هغه په دې خاطر که چیرې یو شخص، یو لیکوال، یو کتونکی، هغه یوزر یا استعمالوونکی په دې سپین رنګ سره مثال حساسیت ولري، پر سترګو بد تاثیر کوي، نه لیکنه ایډیټ نشي کولی، نو دی کولی شي دلته د صفحې بیک ګراوند ټول تغیر کړي. له انټرنیټ څخه یو کلر، یو رنګ ورته راخیستی شي، یوه لوګو، یو نښه، یو تصویر ورته راخیستی شي. او که چیرې هلته نه یا پر ورک افلاین باندې کلیک کوو، که چیرې دلته په کمپیوټر کې وي، یو رنګ ورسره موجود وي، یو ښه بیک ګراوند ورسره موجود وي، کولی شي ټول مکمل د شیټ بیک ګراوند په همدې تصویر ته واړوئ. بس مثال دا تصویر راخلاصوو، انزرټ باندې کلیک کوو، ګوره دا د دې شیټ ټول مکمل بیک ګراوند شی سو، تغیر سو. ته کولی شي دلته بیا په دې بیک ګراوند کې ایډیټ وکړې، خو دا بیا په پرنټ کې ورسره پرنټېږي نه، یعنې دا موږ تاسو یوازې پر سکرین کولی شو کار وکړو. که غواړئ چې دا بیک ګراوند بېرته ایسته کړې، ختم یې کړې، بیا پر ډیلیټ بیک ګراوند باندې کلیک کوو، کوم بیک ګراوند چې مې اضافه کړی دا کمیږي. یعنې د بیک ګراوند کمانډ پر ځای باندې بیا که چیرې موږ تاسې یو بیک ګراوند اضافه کړو، د هغه نه وروسته دلته د ډیلیټ بیک ګراوند کمانډ پاره کېږي. بل کمانډ ده د پرنټ ټایټل په نامه باندې عنوانونه پرنټول. عنوانونه څنګه عنوانونه پرنټول؟ آی ډي د نیم ده، جاب ده، سالري او بل فون نمبر، هر شی صحیح کړئ. دلته به ولیکو 1 2 احمد، خان، جمال، علي، ولي، جمیل، کریم، سلیم، سلام، کمال، بل شی وهاب، جلال. او جاب هم مثال ډاکټر ده، انجینیر ده، ټیچر ده. بس دا به داسې انتخاب کړو او ټرک دی. سالري خو نوم معلومداره ده، 5,000 6,000 دغسې په نورو څه اضافه کړو. مقصد یو جدول د جوړوي صحیح ده، او تلیفون شماره به هم اضافه کړو. اوس خبره دلته ده، اوس ګوره که چیرې زه دا معلومات پرنټوم، دا معلومات خو نو ګوره ټول په یوه صفحه کې پرنټېږي، خو که چیرې دا جدول پراخ وي، غټ وي، نورو صفحو ته هم انتقال شوی، په صفحو کې یا د چپ طرف کالم مثال دغه آی ډي شماره چې موږ تاسو کې لیکلې ده دا نه راځي، یا مثال دغه د سر راسې ده دا هم نه راځي په ځینو صفحو کې. اوس که چیرې زه راولاړ شم دا معلومات په برخو تقسیم کړم، مثال راځم دلته پر پیج لیوټ باندې کلیک کوم. په پیج لیوټ کې موږ تاسو یو کمانډ ووایي د تریک په نامه باندې، دلته یوه صفحه اضافه کوو، بله صفحه دلته اضافه کوو. صحیح ده، فرض کړئ چې دا یو جدول ده، پراخ جدول ده، په څو صفحو کې تکرار شوی ده؟ 1 2 3 په څلورو صفحو کې تکرار شوی ده، او داسې هم تقسیموم. دلته کلیک کوو، بیا پر انزرټ پیج کلیک، نو اوس تقریبا 1 2 3 4 5 6 په 6 صفحو کې دا معلومات پرنټېږي. سره خلاصو. اوس که چیرې زه دلته راشم پر پرنټ باندې کلیک وکړم، ګوره په دې یوه صفحه کې دا چپ طرف کالم چې ولو هغه آی ډي شماره چې درلوده، په یوه صفحه، دویمه صفحه کې، په درېیمه صفحه، ګوره په ځینو صفحو کې بیا دغه نه یې ورسره راغلي، آی ډي نه یې ورسره راغلي، یا دغه هیډر را نه یې ورسره راغلي، د سر را نه د عنوانونو څخه لیکل شوي. مثال آی ډي د نیم، د جاب، سالري ده، په دې صفحو کې هغه نشته ورسره، شماره ورسره شته. او په ځینو صفحو کې بیا دغه نه یې ورسره ذکر شوي، هغه چپ طرف ته چې کوم کالم درلوده آی ډي شماره هغه نه یې ورسره ذکر شوي، عنوانونه بیا کې ذکر شوي. که غواړئ چې دغه د سر را او د چپ طرف کالم دی په ټولو صفحو کې تکرار شي، هغه نو بیا دلته له شي څخه استفاده کوو. راځو دلته پر پرنټ ټایټل باندې کلیک کوو، پر دې کمانډ سم کلیک وکړئ. اول ګوره راز ټو ریپیټ اټ ټاپ، هغه راسي مثال موږ تاسو د دې جدول لپاره مشخصه کړې ده، هغه باید په دې ټولو صفحو کې تکرار شي. راځو دا را باندې کلیک کوو، هغه ټول مکمله انتخابېږي. له هغه نه وروسته ګوره دا کولی شو وکې هم کړي او مستقیمه دې دلته په پرنټ پریویو کې وګورئ، پرنټولی هم شي. که چیرې پر پرنټ پریویو باندې کلیک وکړو، نو اوس ګوره په ټولو صفحو کې وګوره، په ټولو صفحو کې به موږ تاسې هغه د سر رانه د عنوانونه چې د جاب، د سالري، د نیم، د آی ډي، د نه، دا ګوره په ټولو صفحو کې تکرار شوی.
سم خلاصو او کچېرې غواړئ د چپ طرف کالم دی دا شماره دی په ټولو صفحو کې تکرار شي. اوس ګوره دلته په دې صفحو کې نشته ورسره، صحیح ده، په دې صفحو کې که غواړئ چې په دې نورو درو صفحو کې دا چپ طرف کالم هم تکرار شي، دې شماره دی هم سره تکرار شي، بیا پر پرنټ ټایټل باندې کلیک کوو. دلته یو بل کمانډ لرو د کالم روټیټ اټلیپ په نامه باندې، یعنی چپ طرف ته چې کوم کالم د هغه باید شی شي تکرار شي په ټولو صفحو. دا ورته انتخابوو، له هغه نه وروسته پر پرنټ پریویو باندې کلیک کوو. پر دې سم کلیک وکړئ. اوس ګوره په ټولو صفحو کې وګوره شماره په خپله مستقیما له ټولو سره ذکر شوي، یعنی د سر عنوان را او د چپ طرف کالم دا که چیرې ډېر ضرور و چې غوښتل چې مثال په ټولو صفحو کې تکرار شي، له دې کمانډ څخه استفاده کوو. که غواړئ چې بېرته له پرنټ څخه ووځئ، مثلا په کومو صفحو کې چې راغلی تکرار شوی ذکر شوی په هغو صفحو کې باید پرنټ شي، په نورو صفحو کې باید پرنټ نه شي، بېرته راځو دا کمانډ راخلاصوو او دلته کومه ساحه چې مشخصه کړې ده دا شی کوو کلیروو. داسې کلیر کوو کې باندې کلیک کوو، بېرته د پخوا په شان باندې کولی شئ معلومات په عادي شکل باندې پرنټ کړئ. بل کمانډ لرو، ګوره دلته پرنټ ټایټل سره خلاص کې په دې کې هم پرنټ ایریا په نامه باندې کمانډ شته. کومه ساحه چې مشخصه کړي یوازې هغه ساحه کولی شئ پرنټ کړي. اوس مثال دا یوه صفحه معلومات زه مشخص کوم، پرنټ کوم یې، صحیح ده، بیا پر پرنټ پریویو باندې کلیک وکړو. له ټولو معلوماتو څخه دا ما چې مشخص کړي انتخاب کړي بیا معلومات پرنټېږي. نو د دې پرنټ ایریا د دې کمانډ او د دې کمانډ ترمنځ هېڅ فرق نشته، دا هماغه وظیفه اجرا کوي، دا هم هماغه وظیفه اجرا کوي. او که چیرې دا بیرته کلیر کړو، بیرته معلومات په پخوا په شان باندې ټول کولی شي په د هرې صفحې معلومات په پرنټ. بل کمانډ لرو ریډ لاین، دا که چیرې ټیک مارک وکړو نو دا معلومات بیا په پرنټ کې تر کومې ساحې پورې چې مې ایډیټ کړی سره زما یې دا پرنټ کړي کې موږ تاسې دا ټول بیرته چیک او پاکوو. پرنټ پریویو ته چې اوس راسو په پرنټ پریویو کې اوس ګوره ما جدول جوړ کړی نه ده، دا معلومات چې مې تر هر ساحې پورې انټري کړي، معلومات مې اضافه کړي، تر هغې ساحې پورې کالمونه او راګانې ټول ورسره پرنټېږي. که غواړئ چې دا کالمونه او راګانې دې پرنټ نه شي، دغه ساده معلومات یې پرنټ شي، بیا پر پرنټ لاین باندې کلیک کوو، هغه غیر ټیک مارک وو، هغه چې مې غیر ټیک مارک کړئ پرنټ پریویو ته راځو. اوس ګوره تر هر ساحې پورې چې مې ایډیټ کړی هغه کالمونه او راګانې نه ورسره پرنټېږي دغسې. او بلاک اینډ وایټ کوم چیرې دلته معلوماتو ته رنګ ورکړی، رنګه معلومات ولرو، رنګونه هم کار کړي یا مثال فارمټ هم کار کړی نه. اوس مثال په دې رنګ کې د معلومات پرنټ شي. پرنټ ټایټل راخلاصو، په دې کې زه هم بلاک اینډ وایټ هغه معلومات چې مې اضافه کړي دي هغه باید په تور سپین رنګ کې پرنټ شي. که څه رنګ مې کار کړی کولی شي هغه معلومات تور سپین رنګ کې پرنټ کړي. او بل که چیرې دا ټیکمار وي، البته که ټیکمار نه وي بیا نشي کولی شي پرنټ کړي. ډراپ کوالټي، ډراپ کوالټي په دې معنی چې دا معلومات په اعلی درجه ښه کیفیت باندې نه پرنټېږي، هغه کوالټي دې لږ نو کې کمزوري شي بیا دې معلومات پرنټ شي. خو دا کوم وخت کې کولی شي کار وکړي. اوس مثال پرنټر سره موجود ده، معلومات ضرور پسې باید خامخا دا پرنټ کړي. او که چیرې په پرنټر کې رنګ کم تا غوښتل چې 50 صفحې معلومات پرنټ کړي او په پرنټر کې د 10 صفحو رنګ موجود و، نو په هغه صورت کې بیا ډراپ کوالټي ورته انتخاب کړه. اوس مثال 60 صفحې مخکې معلومات پرنټول، اوس کېدای شي 50 صفحې معلومات ته پرنټ کړي، یعنی په کمزوري رنګ باندې معلومات شي کول پرنټول. ډراپ کوالټي دا معنا لري. را اینډ کالم هیډینګ، هغه د راګانو کالمونو عنوانونه چې دي هغه دې ټول شی چې ورسره پرنټ شي. دا که چیرې ټیک مارک په پرنټ پریویو باندې کلیک وکړو، تر هرې ساحې پورې چې مې ایډیټ کړي تر هغې ساحې پورې د کالمونو او راګانو عنوانونه چې دي هغه ټول ورسره پرنټېږي. دا اپشنونه دلته هم کولی شي ګوره انتخاب کړي. ګریډ لاین چې راشي ویو، دا په صفحه کې ګریډ لاین کتل یا نه کتل، په پرنټ کې ورسره پرنټول یا نه پرنټول. هیډینګ عنوانونه دلته په صفحه کې هایټ کول یا شو کول، په پرنټ کې ورسره پرنټول یا نه پرنټول، دلته هم کولی شي. بل پرنټ ټایټل که چیرې راخلاص کړو، بل کمانډ ده ډاون دین اوور او اوور دین ډاون په نامه باندې معلومات په ساره او په اوږد باندې پرنټول. اوس مثال زه راځم دلته معلومات اضافه کوم، تقریبا تر دې ساحې پورې معلومات اضافه کړو. دا څو صفحې معلومات دي؟ 10 صفحې معلومات سره خلاصېږي. اوس ګوره دلته ماته معلومیږي نه چې دا معلومات په ساره باندې لیکل شوي دي، په اوږده باندې لیکل شوي دي، یا مثال زه غواړم چې واره واره د په ساره باندې معلومات پرنټ کړم، بیا په اوږده باندې معلومات پرنټ کړم. نه په پرنټ پریو کې چې وګورو خو دغسې راته معلومیږي نه. ټول مکمل څو معلومات لرو؟ 15 صفحې معلومات لرو. که چیرې دلته ویو ته راسو، په ویو کې بیا پیج بریک پریویو ورته انتخاب کړئ، داسې مو ورته انتخاب کړئ. دلته بیا د ټولو صفحو شماره راته ښیي. مثال دا اول صفحه ده او ګوره دا بیا 8مه صفحه راځي، دا ورسره په څنګ کې
لاندې که چیرې راشوه سو لاندې بیا دومه شماره ده، بیا تر هغه لاندې درېیمه صفحه ده، بیا څلورمه صفحه ده، بیا پنځمه صفحه تر پایه پورې دا صفحې چې پای ته ورسېږي بیا بېرته له سره دا شماره شروع کېږي. شپږمه صفحه ده، اوومه صفحه، اتمه صفحه تر پایه پورې. نه مقصد ګوره دلته دا معلومات ډاون دین اوور دی، یعنې وار له واره کښته معلومات پرنټ کېږي بیا د ساره معلومات پرنټ کېږي. ځکه چې دلته په پیج لیاوټ کې په پرنټ ټایټل کې چې ورته انتخاب ده ډاون دین اوور ورته انتخاب دی. ګوره دلته دا ویکټور هم ورته ورکوي، اول د کښته معلومات پرنټ شي بیا د کاغذ ختم شي بیا د سره څخه بیا معلومات شروع شي تر کښته پورې نور که چیرې په ساره باندې معلومات اضافه شوي، او که چیرې اوور دین ډاون ورته انتخاب اول داسې د ساره معلومات پرنټ شي بیا د کښته معلومات پرنټ کېږي. اوس ګوره دلته اوله صفحه ده، په څنګ کې دا بله صفحه شپږمه صفحه راځي، مخکې دا ډاون دین اوور ورته انتخاب و، او که چیرې زه اوور دین ډاون ورته انتخاب کړم اوکې کړم دا اوله صفحه راځي، بیا دا په څنګ کې ورسره دومه صفحه راځي. مقصد اول دا د ساره معلومات پرنټوي، داسې خلاصې بیا کښته پسې شروع کېږي هغه معلومات پسې پرنټوي. بل کمنټ ته راځو، کمنټ انډ نوټ، مثال کوم چیرې کمنټونه یا نوټونه اضافه کړي هغه دې دلته په صفحه کې څنګه شو شي یا څنګه دې ښکاره شي. اوس مثال زه راځم دلته په دې صفحه کې یو نوټ اضافه کوم، ریویو ته راځو، په ریویو کې کمنټ ورته اضافه کوم یا نوټونه شمال یو نوټ دلته اضافه کوو، بل نوټ دلته اضافه کوو، صحیح ده. اوس راځو دلته پرنټ ټایټل. په پرنټ ټایټل کې ګوره دلته کمنټ انډ نوټ، کمنټونه او نوټونه دي چې شي نه ورسره پرنټېږي په صفحه کې. اوس ګوره په دې صفحو کې دا کمنټونه او نوټونه نه پرنټېږي که څه مې اضافه کړي مې، ځکه چې دلته په پرنټ ټایټل کې چې ورته انتخاب شوی ده نن ورته انتخاب ده. که چیرې غواړې چې دا معلومات دې پرنټ شي اټ اینډ اف شیټ، د ټول شیټ په پای کې دې معلومات پرنټ شي، دغه نوټونه او کمنټونه دې پرنټ شي، جلا ځان ته دې بله صفحه ورته ځانګړې شي. پرنټ پریویو باندې کلیک کوو، اوس ګوره دا معلومات مخکې 15 صفحې معلومات اوس 14 صفحې، یعنې یوه صفحه اضافه صفحه لرو. هغه دغسې اضافه صفحه نو د چیش لپاره ده 14مه صفحه چې انتخاب کوو اوکې کړو، نو هغه یوازې هغه کمنټونه نوټونه چې مې اضافه کړي هغه صفحه د هغه لپاره ځانګړې کېږي. او که چیرې دلته په پرنټ ټایټل کې یو بل کمانډ ده د as displayed on sheet نوټ اونلی، یعنې په صفحه کې څنګه دا نوټونه کمنټونه اضافه کړي په هغه شکل دا په هر صفحه کې معلومات پرنټ شي. بیا په پرنټ پریویو باندې کلیک کوو، نو اوس ګوره دلته چې هر ځای دغه کمنټ اضافه کړي په هماغه ځای کې په هغه شکل معلومات پرنټېږي. خو ته کولی شې دلته دا معلومات له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال هم کړي دغه نوټونه یا کمنټونه. اوس مثال دلته لاندې لیکنه د لیکنې سره په ټکر کې راځي، لیکنه لاندې لیکنه نه معلومېږي. که دې چیرې غواړې چې دا معلومات یا مثال دا کمنټونه نوټونه په دې صفحه کې پرنټ کړې، کولی شې دلته یو ساحه ورته پیدا کړي چې هغه کې لیکنه نه وي لیکل شوې، هغه کمنټ یا نوټ هماغه ځای کې کش کړي، بیا په خالي ځای کې ورسره پرنټ. یعنې په درو طریقو باندې معلومات پرنټېږي دا کمنټونه او نوټونه. که چیرې نن انتخاب کړو نو ورسره پرنټېږي، که چیرې اټ اینډ شیټ ورته انتخاب کړو دا د ټول شیټ په پای کې یو بل صفحه اضافه کېږي، ځانګړې صفحه په هغه کې کمنټونه او نوټونه پرنټېږي. او که چیرې as displayed on sheet ورته انتخاب کړو دا څنګه په صفحه کې اضافه کړي په هغه شکل په پرنټ کې ورسره پرنټېږي. سیل ایرر از دا کوم چیرې په یو صفحه کې غلطي کړې وي، څنګه غلطي وي، مثال د اولې صفحې ته راځو، په اول صفحه کې بېرته ویو ته راځم، نارمل ویو واخلم، نارمل ویو څه مې واخیستی له دې ساحې څخه دا معلومات کلیروم. بس مثال دلته مې یو غلطي وه، مساوي سم او شروع زوم دا 15 عدد واقع جمع کله چې سره د دې لیکنې له دې نامه سره جمع کړه، دا جمع کېږي نه جمع کېږي. مقصد دا یوه غلطي ده، یو ایرر ده. که چیرې دا داسې پسې اضافه کړو تر دې ځایه پورې، اوس ګوره دلته زه معلومات پرنټوم په صفحه کې هغه غلطي په هماغه شکل څنګه مې اضافه کړي په هغه شکل ورسره پرنټېږي. نه زه غواړم چې دا غلطي په یو بل فارمټ په یو بل رنګ په یو بل شکل باندې پرنټ کړم. پرنټ ټایټل ته راځو، پوره دلته ډسپلیټ ورته انتخاب، ډسپلیټ په دې معنا څنګه اضافه شوي په هغه شکل دې پرنټ شي. که چیرې بلینک ورته انتخاب کړو زه هم غلطي شي په هر ځای کې په هر سیل کې اضافه شوي هغه سیل د خالي پرنټ شي. پرنټ پریویو ته راځو، په دې ساحه کې موږ تاسې غلطي اضافه کړې وي، مثال غلطي ایرر رامنځته شوی وي هغه ساحه خالي پرنټوي. او که چیرې دلته راسو دا نښه یا دا نمونې ورته انتخاب کوم، مثال دا دوه ټکي والا نښه فقط یو نښه دې موجود وي، مثال موږ تاسو ته هغه ساحه معلومه شي په دې ساحه کې یو غلطي ایرر موجود و، نور په بل شکل دې بیا نه پرنټېږي، بیا کولی شي په هغه نښو باندې دا
غلطي ساحه معلومه کړي او که چیرې دلته دا شکل ورته انتخاب کړو مثال د غلطي دی په دې شکل باندې پرنټ پریو باندې کلیک کوو بیا په هغه شکل راته پرنټ مقصد دلته غلطي هم کولی شي په مختلفو طریقو سره پرنټ چیرې ډسپلی انتخاب کړو پرنټ پریو باندې کلیک وکړو لکه څنګه چې هلته غلطي اضافه کړي په هغه شکل کولی شي غلطي په سیلونو کې پرنټ کړي پاته سو سکیل ټو فټ دا کمانډ مخکې ویلی ده په پرنټ کې کوم چیرې ورته ذکر شوی د سکیلینګ په نامه باندې یو دغه کمانډ نه فټ شیټ آن ون پیج د ټول شیټ معلومات راخیستل په یوه صفحه کې پرنټول دلته هم کولی شي دا ټول صفحو معلومات راواخلي په یوه صفحه کې پرنټ کړي او دلته هم کولی شي دلته بیا ویت او هایټ لرو که چیرې اوس مثال دلته را ولاړ شو ویت ته نه څوم په ساره باندې د ټولو صفحو معلومات سره یوځای شي په دوو صفحو کې د پرنټ نو اوس ګوره په پرنټ پریو کې وګوره مخکې څو صفحې معلومات وو 15 صفحې معلومات اوس ټول اتو صفحو ته دوو صفحو معلومات یوې صفحې ته انتقال کړو د صفحې کموي خو په ضمن کې ورسره بیا دلته سکیل یا اندازې شته هغه هم ورسره کمیږي نو ته چې د څو صفحو معلومات راکړې په یوه صفحه کې فټوې سره یوځای کوې نو ته به دلته د لیکنې سایز حتما باید کم شي نو که چیرې دلته اوس مثال هایټ په جګوالي باندې درو صفحو معلومات راکړم په یوه صفحه کې پرنټوم دا ورته انتخاب کړم نو اوس ګوره دلته د سکیل یا اندازه چې د لیکنې هغه نور هم راټیټه شوه فیصدي 80% شوه نو اوس ګوره دا معلومات پر پرنټ پریو کې وګوره په څو صفحو کې پرنټېږي په 6 صفحو کې پرنټېږي یعنی دا کمانډ هغه وخت کولی شي کار وکړو که چیرې معلومات ډېر وي راسره تقریبا 50 صفحې معلومات نه که غواړې چې د رنګ هم بچت وکړي او د صفحو د اضافه صفحو د مصرف هم بچت وکړي مخنیوی وکړي بیا د دې سکیلز کار یعنی هر څومره چې د لیکنې سکیل یا اندازه کمه کړي په هغه شکل باندې لیکنه اضافه صفحو مخنیوی کېږي او که چیرې دلته په ویت کې اوټومیټیک ورته انتخاب کړو او په هایټ کې اوټومیټیک ورته انتخاب کړو بیرته کولی شي هغه هره صفحه په خپل دغه کې پرنټ کړي خو دلته ګوره د لیکنې سکیل یا اندازه چې دا اصل ته لا نه دا اوږدی ته کولی شي دلته دا د لیکنې اندازه هم یا سکیل چې دا هم سل ورته انتخاب کړي بیا ټول معلومات په خپله صفحه کې پرنټېږي په عادي شکل باندې پرنټېږي شیټ رایټ ټو لیفټ دا ټول مکمل شیټ له چپ طرف څخه اړول راسته طرف د پښتو انګلیسي لیکنې لپاره کارېږي اوس ګوره والا د اکسل پروګرام صفحه خلاص کړو دا لیفټ ټو رایټ یعنی له چپ طرف څخه ښي طرف ته جوړ که غواړې چې پښتو لیکنې لپاره اماده کړي د فارسي د دري لیکنې لپاره د عربي لیکنې لپاره دا ټول مکمل شیټ اماده کړي شیټ رایټ ټو لیفټ باندې کلیک کوو نو هغه راګانو کالمونه اوس ګوره ټول ښي طرف ته واوښت کولی شي د پښتو لیکنې لپاره دا کار او پاتې سو ارینج پارټ په ارینج پارټ کې دا کمانډونه تقریبا دا لسم وارلس موږ تاسې وایو په ورډ پروګرام کې هم تکرار شوي دي دلته موږ دوه درې واره تکرار کړو هغه د تصویرونو او شیپونو لپاره دا کارېږي ګروپ ته روټیټ ته دغه سلیکشن ده او برینګ فارورډ سینډ برکوارډ دی او پاتې سو دا کمانډونه چې دي دا شیټ اپشن کې ویو دا کمانډ ګوره ګریډ لاین پورې خبره ده اوس ګوره دلته موږ تاسې چې په اکسل پروګرام کې کلیک وکړو په هر ځای کې دا کلیک یو فقط یو سیل راته انتخابوي یعنې د اکسل پروګرام صفحه چې دا ټولو په سیلونو تقسیم شوې ده په کلمونو راګانو تقسیم شوې ده که غواړې چې دا کالمونه او راګانې دې دلته شو نه شي یعنې ګریډ لاین دې شو نه شي ښکاره دې نه شي په سکرین باندې دا ورته غیر ټیکمارو دغه ساده صفحه راته ښیي لکه په ورډ پروګرام کې موږ تاسې صفحې درلود صحیح ده که څه ګوره دلته چې هر ځای بیرته بیا کلیک وکړو هغه سیل انتخابېږي خو فقط دا ګریډ لاین ځینې ایسته کېږي که غواړې چې دا ګریډ لاین بیرته اضافه کړې دلته دا د ویو کمانډ ورته ټیکمارو که غواړې چې دا ګریډ لاین په پرنټ کې هم ورسره پرنټ شي بیا دلته پرنټ کمانډ ورته او دا په پرنټ کې ورسره پرنټېږي که دلته په پرنټ ټایټل کښې مو وایي هیډینګ دغسې په صفحه کې شو کول یا هایټ کول او په پرنټ کې ورسره پرنټول یا نه پرنټول او دا و د پیج لیاوټ مینو سبا بیا خیر په فارمولا مینو شروع